دلته موږ خپل رینډم ویریبل یا تصادفي متحول داسې تعریف کړی چې په اونۍ کې د ورزش کولو ورځو شمیر څخه عبارت دی، او دلته موږ ته دا جدول د ایکس لپاره د احتمالاتو توزیع راښیي. او تاسو وینئ چې دلته ایکس محدود قیمتونه اخیستلی شي، 0 1 2 3 4. او دا چې قیمتونه د ایکس محدود دي، نو موږ وایو چې دا څه شی دی، دا یو چې دی ډیسکریټ رینډم ویریبل دی. همدارنګه تاسو دا هم وینئ چې دا یوه د صحیح د احتمال توزیع ده. دلته د ټولو مجموعه مساوي کیږي له یو سره. دلته موږ راخلو 0.1 جمع 0.15 جمع 0.4 جمع 0.25 او جمع 0.1. دا ټول چې سره جمع کې مساوي کیږي له یو سره. همدارنګه دې کې هیڅ قیمت منفي هم نشته، کوم چې منفي قیمت په احتمالاتو کې کومه معنا هم نه جوړوي. نو ځکه وایو چې دا یو صحیح د احتمال توزیع ده. نو اوس په دې ویډیو کې مونږ غواړو له دې نوي اصطلاح سره ځان بلد کړو چې هغې ته مونږ وایو د تصادفي متحول یا رینډم ویریبل ایکسپیکټډ ویلیو، یا د دې هغه تمه کیدونکی قیمت. او د دې په اړه مونږ داسې ویلی شو چې کله چې مونږ دغه رینډم ویریبل لپاره د دې ایکسپیکټډ ویلیو یا تمه شوی قیمت لاسته راوړو، نو بیا مونږ ته دا په یوه اونۍ کې د هغه تمه کیدونکو د ورزش کولو ورځو شمیر په لاس راکوي. همدارنګه دې ته مین اف رینډم ویریبل یا د تصادفي متحول اوسط هم ویل کیږي. دا توری دا یوناني توری دی، میو ویل کیږي ورته، او دا عموما د اوسط د ښودلو لپاره استعمالیږي. نو د دې دا اوس موږ څنګه محاسبه کوو د دې اوسط قیمت؟ نو دا موږ لاسته راوړو دلته د ټولو پایلو د وزني مجموعې څخه، او هره پایله چې ده هغه موږ د دې د احتمال څخه وزن یې د احتمال څخه په لاس راوړو. یعنې دلته موږ سره 0 دی، دا موږ راوړو او په 0.1 چې د احتمال دی دې کې ضربو 0 ضرب دی 0.1. بیا راځو ورپسې دا یو دی، یو د دې احتمال 0.15 دی، نو لیکو چې جمع یو ضرب دی 0.15. جمع ورپسې 2 دی، 2 به راواخلو، د دې په احتمال کې به ضرب کو، دا به شي 2 ضرب دی 0.4. بیا ورپسې دی جمع د دریو احتمال 0.15 دی، دې کې ضربو، نو لیکو 3 ضرب دی 0.25. او پای کې راځو راخلو د څلورو احتمال په څلورو کې ضربو، نو لیکو چې جمع 4 ضرب دی 0.1. اوس راځو د هر یو ساده کوو، 0 چې په هر څه کې ضرب شي دا خو 0 کیږي. بیا راځو ورپسې یو چې په هر عدد کې ضرب شي بیرته هماغه عدد ترې نه جوړیږي، دا به شي 0.15. 2 ضرب 0.4 دی نه جوړیږي 0.8. همدارنګه 3 ضرب 0.15 دی نه جوړیږي 0.15. او 4 ضرب 0.1 دی نه جوړیږي 0.4. نو چې د دې مجموعه لاسته راوړو، نو لیکو چې 0.15 ورپسې 0.8 ورپسې 0.15 او پای کې 0.4. دا به ټول سره جمع کو، دې نه به جوړ شي 15 لس 0 1 حاصل 1 2 1 2 2 8 لس، دې سره شو 18، دا شو 21 1 او 2 حاصل دلته به شي 2 اشاریه بل ته ځای په ځای کو، دې ځواب په لاس راغی 2.10. نو لیکو چې دا ټول مساوي شول 2.1 سره. نو د دې مطلب دا شو چې اوس موږ داسې ویلی شو چې د ایکس تمه شوی قیمت، یعنې په یوه اونۍ کې د ورزش کولو د ورځو تمه شوی شمیر چې دی نظر دغه د احتمال توزیع ته دا مساوي دی 2.1 سره. دلته ښایي اوس تاسې پوښتنه وکړي چې دلته خو د ایکس ټول قیمتونه تام عددونه دي، نو دلته څنګه 2.1 ورځې راځي؟ 0.1 ورځ د ورزش څه معنا ورکوي؟ نو د دې معنا دا نه ده چې موږ به په یوه تصادفي اونۍ کې 2.1 ورځې زه ورزش کوم. دې معنا دا چې تقریبا په 10 اونیو کې به زه 21 ورځې څه کوم؟ ورزش کوم. یعنې داسې پېښېدای شي چې کېدای شي زه په اونۍ کې بیخي یوه ورځ هم ورزش ونه کړم، کېدای شي یوه ورځ وکړم، کېدای شي کومه اونۍ کې 2 ورځې، کېدای شي 3 ورځې، کېدای شي بله اونۍ کې 4 ورځې. په مجموع کې که چېرې د 100 اونیو مجموعه راټوله کړو، نو ما به پکې څومره وي؟ 201 ورځې د دې کې څه کړی وي؟ ورزش کړی وي.
نو له دې ځای څخه موږ ویلی شو چې هغه رینډم ویریبل چې د هغه قیمتونه یوازې تام عددونه وي، کیدای شي چې د دې ایکسپیکټډ ویلیو یا تمه کیدونکی قیمت څنګه وي، تام عدد نه وي، او بیا هم موږ ته دا مفهوم یا معنا ارایه کیږي.